د کندوز ښار اړوند 300 فامیلي ښارګوټي کوڅې چې وړاندې ویجاړې او کندې کپرې وې، تازه کندوز ښاروالۍ ریاست د کانکریټ اچونې چارې پیل کړي چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دې ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي په دې پروژې کې د 7 کوڅو کانکریټ اچونه او د یو شمېر ویالو سیخکاري شامله ده چې شاوخوا 23 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. د 300 فامیلي د ښارګوټي د کانکریټ کولو پروژه ده چې د کندوز ښاروالۍ لخوا به 7 سړکونه په معیاري شکل باندې دلته کانکریټ کیږي، ورسره به ویالې چې کومې دي هغه به په سیخي شکل باندې اوسي. د دې عمومي لګښت چې ده یا ټوټال لګښت یې 23 میلیونه افغانۍ ده چې د کندوز ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کیږي او د 4 میاشتو په موده کې به دا پروژه بشپړ شي. ریاست شهروالی و مسئولین هم همیشه دیگه بررسی خود دارن، میان یا چک میکنن مواد ما را، کیفیت کار ما را. انشاءالله ما از کار که کیفیتش 100% اطمینان میتیم برای مسئولین امارت اسلامی و به مردم ولایت کندوز. ورته مهال د دغه ښارګوټي اوسیدونکي خوښ دي چې د سیمې کوڅې په اساسي بڼه راغېږي او په دغه برخه کې د کندوز ښاروالۍ ریاست د مسئولینو هڅې ستایي. و با تکمیل این پروژه مشکلات حد اکثری این منطقه انشاءالله خدا خواسته باشه حل میشه و مردم زیاد خرسند است و مردم تعهد سپردن که انشاءالله به خاطر حفاظت این پروژه مردم تلاش حد نهایی خود را انجام خواهد دادن. د کندوز ښار اړوند 300 فامیلي ښارګوټي د خامو کوڅو کانکریټ اچونې چارې داسې مهال پیل شوي چې اوس مهال د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو چارې هم په چټکۍ سره روانې دي.